السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډي کې ما تاسو لپاره داسې اپلیکیشن راوړی دی چې هغې په ذریعې سره تاسو خپلو په عکسونو کې مختلف څیزونه لګولی شئ. مطلب خپل عکسونو ته غټ غټ ویښته لګولی شئ، دغه شانتې ګیره ورته لګولی شئ، چشمې ورته لګولی شئ او ډېر خوندور تصویرونه چې دي خپل جوړولی شئ. ډېر زیات خوندور او ډېر مزیدار فیچر دي په دغه اپلیکیشن کې دننه. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. سمپل تاسو به څه وکړئ، دا اپلیکیشن په خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ نو دلته کې به تاسو ته دغه آپشن راوالي، کیمرا او ګیلري. کیمرا مطلب دا دی که په دغه ټایم ته په کیمرې باندې یو عکس اخیستل غواړئ نو په کیمرا یې والا که نه وس تا سره خپل په موبایل کې سیو یو تصویر وي، ټیک ده. نو هغه تصویر به څه کوي، هغه به ته راواخلې خپل کم تصویر چې ته جوړول غواړې. مثال په طور دا ما سلیکټ کړو. اولنی سټپ کې به سمپل تاسو خپل تصویر د ګیلري نه راوچت کړئ. لږ شانتې انتظار به ورته وکړئ، یو دوه درې سیکنډ ټایم به اخلي، لوډینګ به کوي، ټیک ده. د هغې نه بعد چې کله هم ستاسو تصویر دلته کې راغی نو اوس که دلته کې تاسو وګورئ اولنی اپشن چې کوم دی امپریشن دی، په دې کې ته کوم امپریشن اچول غواړې هغه دی. دې نه علاوه دویم چې کوم دی سایز دی. اوس ته خپل د تصویر سایز مطلب خپل د مخ سایز وړوکی کول غواړې، غټول غواړې، هغه کولی شي. دریم چې بیا دی سمایل دی، ټیک ده. که ته غواړې چې ستا عکس داسې راشي لکه خندا والا، دا وګوره. اوس تاسو اولنی وګورئ اوریجنل او ورپسې بیا د کلاسیک وګورئ نو څومره مزیدار ښکاري. دغه شانتې که راشئ هیر سټایل له مختلف د ویښتو سټایلونه دي، پکې تاسو خپل عکس ته هر څنګه ویښته چې دي هغه لګولی شئ. ورپسې که بیا وګورئ نو بیډ مطلب مختلف د ګیرې ډیزاینونه دي چې کوم ډیزاین ګیره ته خپل عکس ته لګول غواړئ نو سمپل هغه به ته د دې ځای نه څه کړي، سلیکټ کړي. بیا که راشئ سکین ته که تاسو غواړئ چې خپل مخ صفا کړئ، ټیک ده، داغونه دانې وغیره ترې ختم کړئ نو دغه هم کولی شئ. ایج دی، که ته غواړئ چې عمر یې کم کړي، خپل د تصویر یا عمر سیوا کړي نو هغه هم ته د دې ځای نه څه شي، ښه په اسانه طریقې سره کولی شي. دا وګورئ تاسو ته هلته کې مختلف هر څه راکړي دي. دغه شانتې جنډر هم چینج کولی شي، مطلب د هلک نه جینۍ او د جینۍ نه هلک هم جوړولی شي. په دغه خپلو عکسونو کې ګلاسز پکې لګولی شي، د ویښتو کلر پکې بدلولی شي، میک اپ ورله هم کولی شي. دغه شانتې مختلف فلټرې دي پکې ډېرې ښایسته ښایسته، دغه فلټرې پکې هم لګولی شي. نو قدرمنو دا به نننۍ ویډیو، امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای